دا ووایه چې پر ما یې خپله ښځه په سلاسن په 3 کاڼي طلاقه چې اوږدوي برخود به نه کوم. زه به هم درته ووایم چې پر ما وده زما پلار زما د خوا واوره وروره قاري صاحب محترم زما د خوا یې واوره پر ما دې په سلاسن طلاق شي په سلاسن را باندې خور تنور په شریعت کې روایي که یوه لرم که 2 لرم که 3 لرم که 4 لرم پر ما دې په سلاسن غوږ ونیسه یا پلا ما ته غوږ ونیسه نو که مسلمان یې افغان یې پښتون یې په دې خاورې د خوا بدېږو ما ته غوږ ونیسه پر ما که یوه لرم هم دې را باندې خور وي ګوره غوږ ونیسه پکوالی مه کوه که یوه لرم هم دې را باندې خوري که 2 لرم هم دې را باندې خوري که 3 لرم هم که 4 لرم ما درته که یوه لرم که 2 لرم که 3 لرم که 4 لرم غوږ ونیسه اوس نو پر تا که یوه لرې که 2 لرې که 3 لرې ووایه چې پر ما دې سلاسم باندې طلاق وي اوږدوي خبرې به نه کوم پر تا یم معاینه په سلاسم طلاق که یوه لرې که 4 غوږ ونیسه صحیح دی پر تا یې پر غني یې پر ستانکزي یې پر اسدالله خالد یې پر وزیر د داخله یې پر لوی څارنوال پر قاضي القضات یې پر 4 پر 5 پر 6 د معاینې په سلاسم طلاق وي خان ته پکوالی مه کوه پکوالی مه کوه ستا پر رئیس جمهور یې معاینه په سلاسم طلاق رولا غني پر اسدالله خالد یې طلاقه پر ستانکزي یې طلاقه پر حنیف اسمر یې طلاقه پر وزیر دفاع پر وزیر داخله که ایوبي جرم لري ګوره که ایوبي جرم لري او دوی یې نه نیسي نو پر دې معاینې سلاسل طلاقې دي او بې غیرته دي غیرت نه لري چې ایوبي جرم کړی دي دوی یې نه نیسي هر څوک چې زه جرم لرم دی معاینه نیسي هغه بې غیرته دی چې زه خایل یم زه غل یم زه جاسوس یم زه اختطافګر یم دی مې نه نیسي دی بې غیرته دی په دې کې د غیرت یوه پیسګي هم نشته که ستا زه دا اوس درته وایم دا په کابل کې ګوره دا اوس په کابل کې نو غوږ ونیسه کاري صاحب او که نه وي نو ستاسو مې خواهش دا دی چې ته حق نه لرې چې ته د قانون خلاف د پښتونولۍ خلاف د افغانیت خلاف د اسلام د شرعیو خلاف پر ما باندې د خاین جاسوس قاتل د مافیا نوم او دا کښې دی او زما په شخصیت کې زما په ګوره زه تاسو یوه خبره کوم ورور مې افغان یې مسلمان یې زه درته وایم چې ستا دې په خدای قسم وي ستا دې په قرآن قسم وي د اشرف غني ستانکزي اتمار دا بل چې اوس دي په حکومت کې پر دې معاینه په سلاسم طلاق در دې بالا خو نو خبره نه دا د عمران خان سوره در باندې دا طلاق خبرې مه کوه ورته شو وایم طلاق مه کوه ګوره طلاق نه وایم زه وایم یو قومندان یو افسر یو وزیر یو ولسمشر ته ورکول کېږي په قرآن ورکول دا طلاق ته بس کړی ګوره زه تاسو خبره کوم ما په کلیوال ژوند کې لیدلی د کلي پوډري سړی د کلي هغه د ټولو نه هغه بې غیرته سړی هغه طلاق کوي یادوي دا طلاق لاس لرې کړه کاري صاحب تا راوځ لایف راځې زه نن تا ته لایف ګوره زه تاسو ته خو یې خواهش کوم مسلمان یې اخر خدای لري آخرت لري صحیح ده خواهش دې منم خدای لري آخرت لري زه درته وایم قتل مه کوه زموږ مشر ته توهین مه کوه زموږ ژبې ته توهین مه کوه وروره منافقت مه کوه ته چې کله خوست ته لاړ په خوست کې تا کومې زهرات وکړه هغه ټول منافقت وروره په وطن کې جنایتکار چاته ویل کېږي هغه کې اخلاص نه و تو غوږ ونیسه نو غوږ ونیسه ماته یوه دقیقه وخت راکړه که ما ترافیکي حادثه کړې وه په خپل ټول عمر کې په وخت د وکالت کې او بغیر د دې او زما پر پلار چې اوس 80 کلن دی که په ټول تاریخ د وزارت داخله کې زما پر پلار باندې یم چا یا حقوقي یا جزایي عریضه کړې وه یا زما کورنۍ ته چې زما پلار دی زه یم اکاګان مې دي
په ټوله زندګي جلب راغلی و یا حقوقي یا جزایي یا سیاسي یا استخباراتي والله بالله وګوره پلار ته دې زموږ سلام پلار مې یادوه زه افغانستان پرېږدم پلار ته دې سلام موږ شخصا که مې پلار کړی و ګوره که مې پلار کړی و که مې اکا کړی و که مې نیکه کړی و که ما کړی و که په ټول تاریخ د وزارت داخله کې یوه خبره کوم کاري صاحب خواهش کوم خیر دی زما خبره واوره که په ټول تاریخ د وزارت داخله کې په ټول عمر کې یا په ولسوالي کې یا په کلي کې یا په ولایت کې یا په مرکز کې یو جلب هم یوه عریضه هم زما د پانل په متعلق باندې یا کستن یا ساون زما په متعلق سره وه والله بالله تعالی ثم زه وکالت نه کوم ته په دې کې څه وایې وکالت څوک در باندې کوي کندهاریان ولې راوشړلې کندهاریان ولې راوشړلې زما پر نیکه ته ګوره کاري صاحب ما تا ته وویل چې ما پر تا معاینه طلاقه کړې د اوږدۍ برخور به نه کوې زه تا ته وایم چې ستا پر لوی څارنوالې معاینه طلاقه ته اوس وایې ستا پر کاظم ګزارې معاینه طلاقه ستا پر غني معاینه طلاقه ستا پر خالد معاینه طلاقه ستا پر ستانکزي طلاقه ته وایې که په تا مې ثابت کړه بیا ته وکالت نه کوې موږ تا وکالت ته پرېږدو نه موږ ته وکالت سمه ده خلاص نیت نور نه یم بالا خلاص ناکامه شولم خلاص خبره ده ناکامه شولم نو ولې ناکامه شولې ناکامه شولم غلطي مې کار شي چې مې کړی و ناکامه شولم خلکو رانه کړل نو څه خبره انتخابات دا 300 روپۍ دي چې خلکو نه والي دا څنګه کېږي خو ما تا ته وویل چې ستا پر تا یې معاینه طلاقه پر غني طلاقه پر خالد طلاقه پر وزیر داخله طلاقه پر لوی څارنوالې طلاقه ما ونیسه خو ما ونیسه نو عمران خان سره یو کوم لنډ ما ونیسه ما مکمل دې لږ صبر وکړه ګوره زه تا ته طلاق نه درکوم قسم درکوم قسم درکوم ودرېږه یو دقیقه زه تا ته قسم درکوم چې دغه نوي پارلمان ته زموږ ځوانان داخل شي ته به نه تښتې ته به خالص نه تښتم پوه شوې موږ به تا ممنوع خروج اعلانوو او پس هغه نه ته په غرور نه تښتې ده به تښتې بیا به موږ تا محکمې ته راکاږو بالکل زه تا ته طلاق ورکوم زه ستا قاضي قضات ته وایم چې په تا معاینه طلاقه ما ونیسه که زه ګناهکار یم مه کوه دا طلاق خبرې مه کوه شرم ده ما ته شرم راځي ستا معاینه زموږ خور ده ستا مېرمن زموږ خور ده ما ته شرم راځي تا ته طلاق ورکړم ګوره د غني دې په هغه قرآن قسم چې لاس یې پر ایښی و چې زه به د اساسي قانون تطبیق کوم ما دې ونیسه که غل یم ترافیکي حادثه در شایم وکاري صاحب بله خبره درته کوم کاري صاحب مخکې ګوره یوه غوږ ونیسه یوه خبره غوږ ونیسه که زما پر پلار باندې چې اوس 50 کلن دی زما پر پلار باندې په ټول عمر ورور مه یادوه ستا پلار زموږ وکیل نه ده ستا ورور زموږ وکیل نه ده ته وکیل کاري صاحب غوږ ونیسه که زما پر پلار باندې هم په ټول عمر په 50 کلنۍ کې د یو چا عریضه هم کړې وه یوه عریضه هم دغسې کړې وه دغسې یا حق یا ناکي زه والله بالله تعالی وکالت نه کوم نور ته څه وایې زما سره نور ته څه شي غواړې زه تا نه دا غواړم موږ د ستاسو موکلین یو که نه یو وایې صحیح ده بل په اکثرت آرا باندې پارلمان ته تللی که نه بله هو که په پیسو تللی هغه بیا خبرې ته طرف هو صحیح ګوره موږ تا ته رایې درکړه ته پارلمان ته لاړې یعنې زه یو کندهاری یم صحیح ده اوس چې دا ولس تا نه غوښتنه کوي ته ولې ضد کوې ما څه چې کړي دي ته ولې د ولسمشر توهین سپکاوی کوې ستا قدر خو زموږ په زړه کې و ایوبي تا سره خو موږ وژړلې تا خوله تړلې وه موږ سره وتړله تا وژړلې موږ سره وژړل تا په پارلمان کې قرآن راواخېسته موږ سره وژړل ما خو په تا باندې فکر کوو چې ته یو امیر یې ښه به صادق یې ته به رهبر یې مشر یې نه ما د ولسمشر کوم توهین کړی دی تېراوښه دا اوس دې وکړه ته وایې چې بې غیرته به اولو که دی ما نه نیسي زه خاین یم دی ما نه نیسي دی بې غیرته دی دې کې تو صابر وکړه کارت درنه واخلو دا ولې توهین دی کارت درنه واخلو نه بابا وایم که دی ګوره قانون کې داسې نه دی چې د چا سره کارت سره یې هغه بار څه کوي نه
زه وایم که ولسمشر اشرف غني چې ما راوستلی دي تا نه دی راوستلی ما پیسې مې ورکړي دي د کمپنۍ مې ورکړي ما پیسې تجارت زه اوس هم 11 کمپنۍ لرم په کوټه کې ته تجار وي نه په کوټه کې زه مزدور وم مزدور خانو کمپنۍ دې بیا له کومه کړه اشرف غني مزدور و په کوټه کې اشرف غني کیشو په کوټه کې اشرف غني پروفیسور و پروفیسور دا پروفیسور به اشرف غني یو ساعت لیکچر د امریکا په مشهور $4 لک دا مزدوري بد کار دی جبار قهرمان خو یو وکیل هغه کومه کمپنۍ درلودله بارکزي صاحب څو کمپنۍ درلودې رئیس جمهور باندې ښځه طلاق په هغه قرآن دې قسم وي چې د که ایوبي غل دی خاین دی قاتل دی جاسوس دی خطابګر دی ودې ایوبي صاحب لږ دی دا تصویر سم شي زه نه ایوبي صاحب تا چې ولسمشر ته پیسې ولګولې تا کومه کمپنۍ درلوده چې عبدالجبار قهرمان ولې نه درلوده عبیدالله بارکزي ولې نه درلوده تا دا کمپنۍ له کومه کړه هغه دی ملکي اشرف دا کوم کور کې چې دا اوس ناست دی دا کور دی له کومه کړی دا کوم قصر کې چې ته اوسېږې دا قصر دی له کومه کړه له کومه دې کړه ته خو چې وکیل نه وې خو له کوټې نه راغلی وکیل صاحب زه چې دا ګوره ما ته غوږ ونیسه بغیر چې 15 جریبه مځکه مې په پیسو رانیولې ده هغه خپلې پیسې ټیکس ما یوه کمپنۍ زه درښیم که مې ټیکس نه ورکړی که مې مالیه نه ورکړی که مې د برق بیل نه ورکړی که مې 200 400 کسانو ته کار نه ورکړی زه ملامت یم او که مې غلا کړې ته ومې نیسي ایوبي صاحب یو خبره ایوبي صاحب ګوره زه ستاسو خواهش کوم که ما غلا کړې ته ومې نیسئ زه خو وایم چې دا کارت درنه واخلو نیسو دی کارت نشته ګوره دلته د مشهود جرم لږ صبر وکړه ایوبي صاحب وخت یو 2 میاشتې صبر وکړه ما ته خو د ایوبي صاحب غږ جړ راځي تاسو ته غږ صحیح راځي که نه ایوبي صاحب اورئ په جرمني کې نه ایوبي صاحب غږ ما ته جړ راځي تاسو ته صحیح راځي ملګرو په لایو ویډیو کې چې سړی دا خبرې کوي کاري چې لوی څارنوال ته وایي چې پر تا طلاق ما ونیسه که مې غلا کړې ده د ملي امنیت رئیس ته وایي قاضي القضات ته وایي څارنوال ته وایي غني ته وایي وزیر دفاع وزیر خو ومې نیسئ نو هسې هم د خلجیو د دراني جنګ کوي ګوره دا دې غلط خبره ده هسې هم دراني وژنئ نه ته غلطه خبره کوې ګوره ته غلط کوې ته غلطه خبره کوې زه په احمدشاه بابا باندې ویاړم زه په میرویس نیکه باندې ویاړم زه په خپل قندار باندې ویاړم زه په خپل اتلانو ویاړم ته ولې دا دې منافقت ده ایوبي دا منافقت ده ایوبي دا شرارت ده ایوبي دا شرارت ده ایوبي دا کار مه کوه ایوبي ګوره که قندار نه که د قندار نه یو صادق او مخلص کنداری راځي موږ په ویاړو افتخار کوو که یو ازاري راځي ازبک راځي پښتون راځي تاجک راځي پشهي راځي بلوچ راځي ایماق لري اجازه راکړه یو دقیقه
زه دغه په افغانیت ویاړم ته اوس ولې وروره دا منافقت کوې ګوره دا اوس هم ګوره په خوست کې چې ته یو دقیقه اجازه راکړه زه تا ته بیا وخت درکوم تا ته دا اوس زه غوږ وم ته ما ته غوږ شه ګوره په خوست کې د منافقتو که تا ویلې چې وروره ستانه بغیر هیڅوک دا خبره نه کوي ټول یې کوي اخر مجبوره کېږي چې ویکو نه هیڅوک دا منافقت ده دا منافقت ده ټول خلک پوه شوي دي ګوره ایوبي صاحب دا منافقت ده ایوبي صاحب دا کار مه کوه سبا به زما یو قنداری اتل غیرتي قهرمان مخلص با علم ځوان به راځي بیا به خلک نه مني وایي دا دورانۍ ده دا خبره نشته دا خبره زه په احمدشاه بابا ویاړم موږ په احمدشاه بابا ویاړو موږ په میرویس نیکه باندې ویاړو ولې نه کوي زه تا ته خو ته بیا خو زه هېڅ نه په ویاړو هېڅ ویاړ مې نه دی په کړی سپکې سپورې توهین ښکنځل دا مې رواج کړي دي نه خو تا رواج کړي تا خو په خوست کې د تربوز ستاسو معلومې شوې په قندار کې ستاسو معلومې شوې په ننګرهار کې چې کله راغونډ شوي وي تاسو معلوم شوې ایوبي تا دپاره شرم پکار ده تا دپاره شرم پکار ده چې ته نن وروره د غلجي او د دوراني خبرې ته لمن وهې او بیا هلته وځې د اتا په دسترخوان باندې کښېنې د یو بدماش په دسترخوان باندې کښېنې ته د یو بدماش په دسترخوان کښېنې ته د بدماش ډوډۍ خورې ته بدماش ته مشر وایې او دلته غلجی دورانی وایې زما دپاره ورو دا کفایت کوي چې افغان زما دپاره دا کفایت کوي چې افغان زما دپاره دا کفایت کوي چې افغان زما دپاره دا ته منافقت کوي ایوبي دا کار مه کوه ګوره زه تا نه هیله کوم ګوره هر څه کې به د سره ګوره ګذشت وکړم هر څه کې به د خاطر وکړم خو دغه د غلجي او دغه دوراني خبره مه کوه دا غلطه خبره ده دا غلطه خبره ده پوه شوې د قندار غیرتي ولس او تعلیم یافته ځوانان پوهېږي چې ته منافقت کوې دا خبره نشته دا چې نن وروره دا چې ته نن ناکامه شې دا خبره کوې دا چې ته نن ناکامه شې دا خبره کوې دا چې ته نن قنداریانو وشړلې نن ته دا خبره کوې دا چې ته نن پارلمان ته لاړې نن ته دا خبره کوې زه غني وشړلم غني که څه دی ګټه وکړه دادونه اخي ولې خی د قندار نه کاندید نه شوې ولې د قندار نه کاندید نه شوې ولې د قندار نه کاندید نه شوې ولې د قندار نه کاندید نه شوې نسوم دا زما حق دی ولې نه شولې وې شړلې خو نو خو بیا ولې وایي زما حق دی ولې وشړلې ولې وشړلې قانون ما تاک را کړی ایوبي صاحب ولې وشړلې دا غني چې د جان کېري کار دې نه وکړی خدمت دې نه وکړی توره دې نه وکړې ایوبي صاحب توره درکې نه وه که توره درکې وه نن به وزیر وې که توره درکې وه تا چې کله ګوند جوړ کړ زمونږ نیت و چې ستا ګوند ته به راځو نو چې ناکامه سې وروره ناکامه شولم غلط کار مې کړی و چا ناکام کړی چا ناکام کړی وایم انتخابات چې دپاره دي خو ته ووایې چې قنداریانو وشړلې خو رای در نه کړه ولې چې تا خدمت وکړی ګور ته ما ته څه وایې انتخابات څه دپاره دي کامیاب و ناکامه و زه ناکامه شولم هېڅ خبره نو څه شي دي د پلار په کواله خو نه نو خو داسې ووایه ته خو وایې چې وروره غلجۍ ناکام کړم داسې ووایه دا د غلجۍ د قرآن روی دروړم وروره تا ته په شمالي کې یوه رایه چا در نه کړه وایو بیسه په پارلمان کې د یوه رایه خپله وه په پارلمان کې د یوه رایه واچوله هغه دې خپله اچولې وه پوه شوې وایو بي صاحب یوه رایه په پارلمان کې تا خپله ځان ته اچولې وه نو غلجی ولې وایې موږ تاسو خو ورونه یو د یوې ژبې یو واوروره دا غلجی دورانی موږ نه پېژنو ټول افغانان یو خدای ته وګوره ایوبي ته خو د پارلمان وکیل یې چی شته چې غني انتخاباتو نتایج دې اعلانولی ته ولې دا د غلجي دوراني هغه ته لمن وهې غلجي دوراني زه پوهېږم چې څه خبره روانه ده
واوروره زه وایم چې زه په احمدشاه بابا ویاړو افتخار کوم، زه په میرویس خان نیکه افتخار کوم. زه پوهېږم چې د غلجي او د دراني جګړه د غني پیداوار دی. نه 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 ابدا دا خبره مه کوه. شرم د ایوبي، شرم د ایوبي. زه احساسوم، زه وینم ستا دپاره ځکه مشکل ده. دیږي نه کار واخله ایوبي، دیږي نه لږ کار واخله. کارمان یې وویستی، بارکزی یې وویستی، جنرال لازق یې وویستی. وړاندې که ثبوت، وړاندې که ثبوت. ته به د دې اتهام جواب ورکوې، ته به د دې اتهام جواب ورکوې، ته به د دې اتهام سپیناوی کوې، ته به د دې اتهام سپیناوی کوې. ګوره ته به د دې اتهام سپیناوی کوې. خو ګوره ایوبي صاحب زه تا ته نه غواړم چې تیز الفاظ استعمال کړم. ګوره زه تا ته نه غواړم چې تیز الفاظ استعمال کړم. بیا چې ته وایې څارنوال شته، محکمه شته، نو خو بیا ته هم لږ غیرت وکړه. خو لاړ شه کیس واچوه، خو لاړ شه کیس واچوه. ته خپل هم صنفي وګټه. ګوره ستا په چوکۍ کې په پارلمان کې ستا څنګ ته ناست وو، ته خپل هم صنفي نشې ګټلی، ته په هغه کیس نشې اچولی. ته چې وروره ته چې د هغه وکیل یې، ته چې د پارلمان وکیل ته دومره کمزوری یې، لږ ختم په ځان کې لږ غیرت پیدا کړه. ته قهرمان نشې ګټلی، ته عبیدالله بارکزی نشې ګټلی. کیس داخل که که نه، خو ته غږ پورته که که نه، یا غږ پورته که. ته وکیل یې، ته وکیل یې، وکیل محکمه وګټه، کیس وګټه، پارلمان وګټه، د پارلمان وکیلان راغونډ کړه. ایوبي صاحب شرم ده په خدای داسې خبرې کوي که د اول صنف ماشوم. زما نسل کشي کوي، زما د غلجي او د دراني جنګ کوي، زما قوم خرابوي، زما د سمت مخالفت کوي. په دې مکر ولس نه غولېږي، په دې مکر ځوانان نه غولېږي. هغه وختونه لاړل ایوبي صاحب، په دې مکر ځوانان نه غولېږي. که غل یم ودې نه مې نیسي، که قاتل یم ودې نه مې نیسي. خو ما خو ټیټ یو میاشت بعد دا کار درنه اخلي نیسي دی، لږ انتظار وکړه. خو ته دا قسم وکړه چې نه به تښتې. ودې کې پر ده یې طلاقه، پر تا یې طلاقه ویې کړي. زه ازاد خبره کوم. ایوبي صاحب دا طلاق ورته ډېر کش کوي، خدای درته خیر کړي. که د غني نر دی، که د وکړي پته کې نر ستا که نه. د پیښه کوم چې په تاریخ کې په قرآن کې جبران کې شرم د ایوبي صاحب د عمران خان خبرې کوي، د عیسی خبرې ته په خوله راوړې، ځوانان تحریکوي، ولس تحریکوي، غلجی درانی نشته ده. والله چې دا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې خبرو نه پوهېږي. زموږ ډېر ځوانان په 100 کې 95% په دې نه پوهېږي چې غلجی څه ته وایي، درانی. زه خپله غلجی او درانی اصلا پېژنم نه، هېڅ ورته اطلاع نه لرم. ته ځکه ته ډارېږې. ګوره ایوبي صاحب خائن خایف وي، خائن خایف وي، خائن خایف وي، ته ډارېږې. ته صبر وکړه، خو کارت دې واخلو، دا کارت درنه واخلي نیول کېږي. دا ارمان به دا مسؤلیت قضایي، دا مسؤلیت قضایي، دا مقدس کارت چې تا ته موږ درکړه، په تا باندې اعتبار موږ وکړه. همدا قنداریان به دې نیسي، په همدې قندار کې به نیول کېږي، لکه څنګه چې قنداریانو د قندار نه وشړلې. کاري ماته غوږ ونیسه، کاري ماته غوږ ونیسه، ماته غوږ ونیسه، ماته څه غوږ ونیسه. زه درته وایم چې ستاسو نیولې در کښته پاته پرې پر ټولو معاینه طلاق چې ایوبي جرم وکړي ونیسي. جرم دې کړی، لساو جرمونه در باندې دي. 2800 جریبه ځمکه دې په هغه کې غصب کړې ده. 2800 جریبه په هغو کې ستا 1% غیرت چې که ما جرم کړی دی ومې نیسه. غیرت زه به څارنوال شم، که زه څارنوال شم والله بېله ودې نیسم. چې ته څارنوال هېڅ ولا کوه چې ما جرم نه یې کړی، چې ما خیانت قسم د جرمونه دې کړي، چې ما اغتصاب نه یې کړی. تا 2800 جریبه ځمکه دې په غنځي کې غصب کړې ده. چیرې دغه اوس دغه د لاندې کومنټ ټول ولا د نجدین افغان چیرته لیکلي. ته پر کمنټ باندې باور کوه، نو ته د دنیا نه، دا شواهد دي. د ده څېره ده، زه ته راولم په محکمه کې. ګوره 4 کسه چې په یو چا شهیدان تېر شي، اعدام ته برابرېږي. کاري رشوتخوره دي، پوه شوې؟ 4 کسه شهیدان چې در باندې تېر شي، بیا رشوتخور یې. وایم 4 کسه شهیدان څوک؟ که نه نو درته لوی خاین نشته چې غیر منطقي او غیر شرعي خبرې کوي. زه درته وایم په لایو ویډیو کې د افغانستان د متحد ملت ګوند یو سیاسي کارکن یم، د کندهار د خلکو استازی یم، او اوس د کابل څخه ناکامه وکیل یم. اشرف غني کابل کې ناست ناست په جرمني کې. ګوره شیر علي لیکلي، ګوره شیر علي لیکلي،
ما ته خوښ ونیسه وایم ستا لوی څارنوال کاجل کوزات د ملي امنیت رئیس او د اعلی قواو سر قمندان باندې د په خدای قسم وي په قرآن دې قسم وي مور دې پر ښځه وي ښځه دې پر مور وي دا ما یادوه دا څه الفاظ چې ته وایې مور دې په ښځه وي مور ښځه کېږي مور دې په ښځه وي ښځه دې په مور وي مور دې په ښځه وي دا کېدی شي مور ښځه کېږي وایو بي مور ښځه کېږي دا خبرې مه کوه دا د ماشومانو خبرې سم صحیح هغه وکړه ګوره شیر علي درته لیکلي دي زه یو کندهاری ځوان یم ایوبي زه یو افغان او دراني یم خو د اشرف غني ملاتړ یم ګوره خدای او قرآن ته وګوره زما د په خدای قسم یې که به موږ دا غلجي او دراني دې شیانو ته موږ اعتنا لرو یا پې باور لرو یا پې یقین لرو یا موږ ته کوم هغه لري ټول افغانان یو ایوبي بیا لکسې ورک سو ایوبي بیا لاړ وتښتېده زه اوس ولاکې بیا په دوربین کې م را پیدا سي وتښتېده پوه سوې خدای قرآن ته وګوره مسلمانان یو افغانان یو پښتانه یو د دې خاورې یو زه درته قرآن کوم زه درته قسم کوم چې په والله بالله ثم الله که به موږ ته دا ارزښت لري چې دا درانی ده او دا غلجی ده ټول افغانان یو چې په هزاري کې صداقت وي تی نجار چې په ازبک کې صداقت وي تی نجار چې په تاجک کې صداقت وي تی نه قربان چې په پشتوي او بلوچ او ایماق او پښتون کې صداقت وي تی نجار او قربان ولې منافقت کوي ایوبي ولې ته اوس د غلجي او د دراني مسایل را مطرح کوي دا څه د ماشومانو خبره ته کوي ښځه دې په مور وي او مور دې په ښځه وي مور ښځه کېدلی سي خدای دې خوار مه کړه مور خو یو مقدسه مور ده جنت دې پښو لاندې ده ته څنګه وکیل یې ستا منطق وګوره ستا علمیت وګوره ستا پوه وګوره خدای دې خوار مه کړه لیونی سوی ده تی نور کرا په کور کې کېنه مور دې په ښځه وي مور په چا ښځه کېدی سي چې اسمان د ځمکې سره ولګېږي مور نه ښځه کېږي د یهود په دین کې نشته د عیسایي په دین کې نشته د بودایانو په دین کې نشته د هندوانو په دین کې نشته د حیواناتو په هغه کې به هم زویم دالاني وي حیوان چې حیوان وي مور دې په ښځه وي خدای دې خوار مه کړه قنداریانو را وشړلې وروره رایې در نه کړه لاړې ورور شمالي ته چې شماليوال به رایې درکړي شمالي مې ورور چا ته رایې در نه کړله هغه وایي چې وروره هم یې درته د خور لور در کړله هم درته رایې درکوي وای زوم هم له کوره او لور هم له کوره داسې خو نشي کېدلی وروره دومره بېکاره سړی خدای دې خوار مه کړه ایوبي په دې منطق چې ته وایې وروره دراني او غلجی زه درته وایم چې زه وروره په احمدشاه بابا ویاړم افتخار کوم زما تاریخ پې ویاړي زما تاریخ زما د دې مقدس افغانستان مؤسس ده بنیادګذار ده